خو شیخ زاید پوهنتون ادارې لخوا د 3 لوبډلو ترمنځ د نزاع وهنې لوبې ترسره شوې. د مسؤلینو په خبره یادې لوبې د محصلینو ذهني ارامتیا کمولو او همدارنګه د فلسطین مسلمانانو د ملاتړ په موخه ترتیب شوې وې چې د خوست ولایت بېلابېلو سیمه ییزو نزاع وهونکو پکې برخه اخیستې وه. په شیخ زاید پوهنتون کې د سپورت مدیریت او همداشان د خوست ولایت ورزشي امریت په همغږۍ باندې د محصلینو د ذهني ارامتیا په خاطر باندې د تفریح په خاطر باندې په شیخ زاید انګړ کې د نزاع وهنې لوبه ترسره شوه. موخه د محصلینو لپاره د ذهني ارامتیا او همداشان زمونږ د مسلمانانو د یو ملت د یو وجود په حیث باندې د فلسطین په ملاتړ باندې همدغه لوبې ترسره شوې چې باید نړیوال دې ته متوجه واوسي چې هلته یو لوی د بشریت ناورین روان دی او باید مخه یې ونیول شي. بل خوا نزاع وهونکو د اسرائیلو ظلم د فلسطین مسلمانانو په وړاندې غندي او د فلسطین مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چې دوی یوازې نه دي. دوی مسلمانان د قوت او ښې روحیې خاوندان یاد کړل او د اسرائیلو څخه یې غوښتنه وکړه چې دې ظلم ته د پای ټکی کېږدي. موږ چې دا برنامه نیولې ده دا موږ د فلسطین په ملاتړ او د اسرائیلو په ضد مو دا برنامه نیولې ده. موږ د اسرائیلو دا ظلم غندو، په کلکو ټکو غندو او خدای پاک ته سوالونه کوو چې دوی د خدای ذلیله کړي او د فلسطین مسلمانانو ته د خدای بریا ورکړي. د فلسطین مجاهدینو او مسلمانانو د ملاتړ په خاطر تیاری شوي دي ترڅو دا جهادي او ملي لوبې نه خلک خبر شي او په دې پوه شي اسرائیل چې څوک ستا ملاتړ ته خامخا پرېښه ولره خپل ظلم ودروي او مرستې ته ټول مسلمان تیار دي. هیرا دې نه وي چې د نړۍ اسلامي هیوادونه هم د فلسطین په وړاندې د اسرائیلو ظلم ختمېدو غوښتنه کوي چې د یاد ظلم په وړاندې په انګلستان هیواد کې د مختلفو ادیانو پلویانو د فلسطین پر وړاندې د اسرائیلو د ظلم په فار لاریون ترسره کړ. احمد الله احمدي، ځوان غږ تلویزیون، خوست.